د دنیا ژوند زموږ ستاسو ضرورت دی په دې کې موږ ستاسو ژوند تیرو نو څومره اسباب چې زموږ ستاسو په ژوند کې لګي هغه هم پیدا کول لیکن د هغې سره سره د قبر دپاره تیاری کول د آخرت د ورځې دپاره تیاری کول د دې وجه نه د الله د نبي زندګي موږ تاسو کو مطالعه کو په سیرت کې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ پروتو په دغه دپاره چې کومه چټایي غوړه شوې وه هغه د کجورو د پوستکو نه جوړه شوې وه د کجورو د پاڼو نه د الله د نبي په ملا کې هغې چاپې جوړې کړې وې صحابه کرامو ته وفرمیل چې یا رسول الله که ستا خوښ یې موږ به ستا لپاره یو بهترینه بستره جوړه کړو چې په هغې باندې ته ارام کې او ته پې وده کېږي